حجاج بن يوسف. د حجاج بن یوسف ثقفي حقیقت څه و؟ فکر نه کوم چې د تاریخ پاڼې به د بل داسې شخصیت په عجایبو تورې شوي. حجاج د اسلامي تاریخ هغه څیره ده چې تاریخ لیکونکي یې په اړه زیات ضد او نقیص خبرې کړي دي. د نړۍ په تاریخ کې او خاصتا د اسلام په تاریخ کې حجاج بن یوسف رښتیا یو حیرانوونکې څهره ده. حجاج د بیلګې په توګه حجاج د ظالم په لقب باندې نومول شوی دی. په عین وخت کې د معلم القرآن لقب هم لري. همداشان په هرو درو شپو او ورځو کې به یې یو ځل د قرآن کریم ختم کاوه او د قرآن کریم یې بې حده زیات تعظیم کاوه. حجاج لومړی کس و چې د په امر قرآن کریم ته نقطې او اعراب ورکول شول، یعنی زور، زیر، پیش، شد او داسې نور. او تر نن ورځې چې څوک د قرآن کریم تلاوت کوي د دې په ثواب کې به حجاج بن یوسف هم برخمن وي. د مسلمانانو په عزت او ناموس له حده زیات غیرت کاوه. لکه یو ځل ورته خبر راغی چې د سند حکمران راجا داهر 3 تنه مسلمانې بندیانې کړي او له هغې یې ویلي چې وا حجاجه، نو د هغوی د خلاصون په موخه یو لشکر سند ته ولېږه چې همدا د هند د فتح شروع وه. هلته اسلام نږدې 1000 کاله دوام وکړ. دا ټول د حجاج بن یوسف د حسناتو په تله کې دي او په عین حال کې یې 12,000 مسلمانان قتل کړي دي او زیات وینه تویونکی و. راځئ ترڅو تاسو ته د حجاج بن یوسف د ژوند څو مهمې حسنات او بدۍ ولیکو. لومړی د حجاج بن یوسف ثقفي څو ښه کارونه. اول، په لسګونه ځله یې خوارجو سره نښتې کړي او هغوی ته عبرتناکې ماتې ورکړي. دویم، د عراق د واسط ښار یې جوړ کړ. دریم، د عراق د ټولو ځمکو اندازه یې واخیسته، د هغوی کلي او ځایونه یې ټول په پاڼو ثبت کړل. څلورم، هغه د اوبو کاریزونه او ویالې یې بیا ترمیم کړې چې د تیرو شوو جنګونو په سلسله کې تخریب او له کاره وتلي وې. پنځم، هغه د وخت نقد پیسې عربي نقش او فرهنګ ته واړولې. شپږم، هغه د منځنۍ اسیا په لور لښکر ولېږه چې بلخ، تخارستان او فرغانې په شمول یې منځنۍ اسیا زیاتې سیمې فتح کړې، ان تر دې چې د چین د پادشاهي مربوط کاشغر پورې یې فتوحات ورسېدل. اووم، د حجاج لښکرو د هند په عربي ساحه یرغل وکړ او د سند پاچاهي ته یې د پای ټکی ورکړ. اتم، د خپل سیاسي ژوند تر مخه په طایب کې د قرآن کریم ښوونکی و او وروسته تر هغه چې سیاست ته راګډ شو د علماو او اهل قرآن به یې زیات اکرام او عزت کاوه. نم، د یوې مسلمان نجلۍ په فریاد د خپل یوازیني وراره په ګډون خپل پوځ ته حرکت ورکړ. دوهم، د حجاج بد کارونه. جلیل القدر صحابي عبدالله بن زبیر رضی الله عنه یې په شهادت ورساوه. دویم، د صحابه کرامو رضی الله عنهم او د مدینې منورې د اهل یې عزت نه کاوه چې د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سره هغه مکالمه مشهوره ده. دریم، بیت الله د منجق په واسطه په کاڼو وویشتله. دریم، په عراق د خپل جبر او ظلم په مټ حکومت وکړ او د عراق زیات وګړي یې ووژل. پنځم، تابعي سعید بن جبیر رحمه الله د عبدالله بن عباس رضی الله عنه چې شاګردو په شهادت ورساوه. شپږم، د حضرت علی رضی الله عنه او د اهل بیت سره زیات بغض او دشمنی درلوده. اووم، 12,000 کسان په خپل ژوند کې وژلي دي. اتم، د لمونځ به اهتمام نه کاوه او پر خپل وخت به یې نه ادا کاوه. دریم، د حجاج بن یوسف په اړه مهم اقوال. اول، ابن کثیر رحمه الله وایي د مروان بن امیه د کورنۍ د خواهشاتو مطابق حضرت علی رضی الله عنه او د ده ډله یې بده ایسېده، زیات ظالم او سخت زړی و، په کم شک او شبهې باندې هم وینو تویولو ته تیار و. دویم، ابو عمر بن علا وایي ما له حجاج بن یوسف او حسن بصري رحمه الله څخه زیات په صح څوک نه دي لیدلي، فقط دومره چې د حسن بصري رحمه الله په صحت تر حجاج یو څه زیات و. عقبه بن عمر وایي د خلکو عقلونه یو له بل سره نږدېوالی لري، خو د حجاج بن یوسف او ایاس بن معاویه عقل د نور خلکو له عقلونو څخه زیات غوره و. څلورم، ابن کثیر رحمه الله وایي موږ د ده په اړه
روایات کړي چې له نشهیي توکو څخه ځان ساته، د قرآن کریم تلاوت به یې زیات کاوه، له محارمو څخه یې ځان ساته، او د ده په اړه هیڅ نه د مشهوره شوې چې د زنا په ګندګۍ دي ککړ وي. له دې ټولو سره زیات وینه تویونکی و. نو الله عز وجل د هر کار په پټ او ښکاره اړخ او د هرې سینې په پټو او ښکاره رازونو ښه پوهیږي. پنځم، ابن کثیر رحمه الله وایي په حجاج بن یوسف کې زیات شهامت موجود و او توره کې یې دروندوالی و. هغه نفسونه چې د هغوی وژل الله عز وجل حرام کړي، هغه به یې په کمې شبهې سره وژل او د پاچاهانو په شان غصه یې درلوده. شپږم، شعبي رحمه الله وایي حجاج په طاغوت ایمان لرونکی او په لوی الله عز وجل کافر و. اووم، زهبي رحمه الله وایي حجاج زیات ظالم، جابر، خبیث او وینو تویونکی و. د ښه شجاعت، اقدام، مکر او هوښیارۍ خاوند و. فصیح او بلیغ و او د قرآن کریم یې تعظیم کاوه. نو صحیح خبره دا ده چې حجاج د اسلام د بهرني امورو په اړه زیات خدمتونه کړي او اسلام ته یې زیات وسعت ورکړي، خو په داخلي امور کې زیات ظالم او سپاک و او پریکړې الله عز وجل ته پاتې ده. والله اعلم. لیکوال مولوی الیاس عمر. ویان محسن احسان. نشر فکری جوړښت. ز جا خیز خود را نشانی بده، زمین و زمان را امانی بده، بدان رهبری هم ز آن تو باد، بر این کافران مشت